د لغمان ولسونو لپاره د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت د 10 میګاوټ لمریزې برېښنا تولید سترې پروژې پرانیستي مراسم. مرکز مهترلام کې په همدې هدف جوړ شویو مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال، د اماراتي شرکتونو لوی رئیس، د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس، د لغمان والي او ځایي ادارو رئیسانو، دیني عالمانو، صنعتکارانو او قومي مخبرو ګډون درلود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ښاغلي ملا عبدالغني برادر هیواد کې د برېښنا تولید ګڼو پروژو چارو پیل ته په اشارې وویل دا د افغانستان په تاریخ کې د برېښنا تولید د ګڼو پروژو پلي کېدل اړخه یو چټک او له لاسته راوړنو ډک دور دی. ښاغلي ملا عبدالغني برادر دا ډول پروژې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې ترڅنګ د اقتصادي پیاوړتیا، کاري فرصتونو ایجاد او ملي ځان بساینې په برخه کې مهم ګامونه یاد کړل. دغه کار نه یوازې د برېښنا د تولید بلکې د ملي اقتصاد، کورني او بهرني پانګونې د جلب او جذب، د کاري فرصتونو د ایجاد او هیوادوالو ته د ښو خدماتو وړاندې کولو په برخه کې یو مهم ګام دی. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر وویل له کورنیو ظرفیتونو څخه د ګټې اخیستنې دا وروستۍ پروژه نه ده، بلکې د روان کال په دوام د 21 میلیارد افغانیو په ارزښت د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا تولید ګڼې پروژې پلان شوي. ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر همداراز یاده وکړه چې د روان کال په دوام به د ټول هیواد په کچه 80 ولسوالیو ته د برېښنا شبکه وغځول شي. سږ کال موږ یو بل پلان باندې کار کوو چې د هیواد په سطحه باندې 80 ولسوالیو ته به موږ توزیعي شبکه غځوو. زه له دغه ځایه اعلان کوم په ټولو ملي او نړیوالو سوداګرو راسئ، زموږ دروازې درته خلاصې دي، راسئ په خپل هیواد کې پانګونه وکړئ. موږ د تاسې د پانګونې تضمین درکوو. دلته شفافیت ده. په ورته مهال د اماراتي شرکتونو لوی رئیس مولوي احمد جان بلال خپله وینا کې په پرله پسې ډول د برېښنا تولید پروژو چارو پیل په اړه خوښي وښوده او دی یې د برېښنا په برخه کې د ځان بساینې لپاره اغېزمنې هڅې وبللې. خصوصا د برېښنا په برخه کې دغه نن چې کومه افتتاح کوو دا د موږ 6مه افتتاح ده په تقریبا د 2 میاشتې په حدودو کې. د لغمان والي ښاغلي شیخ شیر احمد حقاني لغمان ولسونو ته د برېښنا انرژي تامین په برخه کې دا پراختیایي پروژه مهمه وبلله چې په وینا یې دا پروژه به د برېښنا برخه کې د لغمان ولایت اړتیاوې پوره کړي او په بېلابېلو برخو کې به پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. 10 میګاواټه برق په دې ځای کې د لغمان د ولس او د خلکو دپاره یقینا دا لویه لاسته راوړنه ده او د ولسونو د خلکو دپاره دا به د دوی دغسې حالاتو چې هغه لغمان په ګرمو ولایتونو کې ده د دې ګرمۍ د مخنیوي دپاره همدارنګه د صنعت دپاره به انشاءالله لویه لاسته راوړنه وي. نو دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ تاسې دغسې یو افتتاح شاهد یو. په ورته مهال د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس ښاغلي انجینر صفي الله احمدي وویل د افغانستان برېښنا شرکت تل هڅه کړې چې د ولس برېښنا اړتیاوو ته رسیدنه وکړي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي. به خاطر اصلاح شبکه در ولایت لغمان ما تقریبا در حدود 55 میلیون افغانی هزینه دارد، تجهیزات برشان دادیم تا اصلاح شبکه را انجام بدن. شما میدانید که شبکات گذشته با مشکلات جدی مواجه بود. مراسمو په دوام د ریګل ګروپ شرکت رئیس ښاغلي محمد نبي قریشي وویل چې د مسؤلینو ډاډ او ژمنتیا موږ ته د هیواد په کچه د ملي پراختیا پروژو کې د پوره ونډې اخیستو پیاوړې انرژي رابخلي. تعهد میتونم چقدر شبکه انکشاف میکنه انشالله که ما در این بخش سرمایه گذاری خود همچنان انکشاف میدیم. د پرانیست غونډې وروستیو کې مسؤلینو د لغمان 10 میګاواټه لمریزې برېښنا تولید دستګاه جوړولو پروژې چارو پیل بنسټ ډبره کېښوده او د هیواد د ښېرازۍ لپاره یې دعا وکړه. د یادونې ده چې د تېرې څه باندې 1 میاشتې په دوام د هیواد په ګوټ ګوټ کې د برېښنا شبکو پراختیا او برېښنا تولید پروژو چارو پیل بنسټ ډبرو ایښودنې د 1403 لمریز کال 2مې نیمایي هڅو پایله ده چې له دې وروسته به هم د هیواد نورو سیمو کې د برېښنا تولید سرچینو پروژو چارو پرانیسته وشي. غختې مو د مټې خلاصوو یې له پېغوره لږ صبر غواړي نوره لږ صبر غواړي نوره هېواد ته پرمختګ په لور روان دی لور په لوره لږ صبر غواړي نوره لږ صبر غواړي نوره